شمالي وزیرستان کې ځانمرګي برید 7 پوځیان وژل شوي دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د شمالي وزیرستان په پغدي سړک د پاکستاني ځواکونو په یو مرکز درانه چاودنه شوې او له چاودنې وروسته د ډزو ریپورټونه هم ورکړل شوي دي. ځایي رسنیو دا ځانمرګي برید بللی او ویل کېږي چاودېدونکي مواد په یو ټرک موټر کې ځای پر ځای شوي وو. ویل کېږي له چاودنې وروسته ځینې وسلوال د پاکستاني ځواکونو مرکز ته ننوتلي او تر څو ساعتونو مخامخ ډزې اورېدل کېدې. وروسته د مرستې په موخه سیمې ته چورلکې هم رسېدلې دي او ویل کېږي چې ټپیان یې نږدې پوځي روغتون ته لېږدولي دي. په ټولنیزو رسنیو کې په ځینو خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې دغې چاودنې څو ودانۍ ړنګې کړي او نږدې دوکانونو ته یې هم زیان رسولی دی. دا چاودنه په سیمه کې د غدي په نوم سوداګریز مارکیټ او بازار ته نږدې شوې. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو او عامه اړیکو دفتر ISPR ویلي په شمالي وزیرستان کې د دوی په یو پوسته وسلوال برید کې 7 پوځیان او 6 ترهګر وژل شوي دي. د پوځ لخوا په خپره شوي بیان کې دا برید د 6 ترهګرو ډله ییز حمله بلل شوی. په بیان کې دا هم راغلی چې پوځیان لومړی حمله ناکامه کړې وه خو وروسته برید کوونکو په چاودېدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړې او زیان یې واړو. د چاودنې له کبله د پوځي کم یوې برخې ته سخت زیان هم رسېدلی دی. ISPR دا هم ویلي چې په لومړي چاودنه کې 15 سرتیري وژل شوي خو وروسته 2 نور په تصفیوي عملیاتو کې ژوند بایللی.